وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوې ویډیو به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو خپل په موبایل کې د آیفون شان کیمره را ډاونلوډ کړئ. مطلب داسې کیمره ډاونلوډ کړئ چې د هغې تاسو کوم عکسونه والئ یا کوم ویډیو پې وکئ د هغې چې کوم رزلټ وي بالکل د آیفون په شانتې وي. مطلب د آیفون په شانتې سیم رزلټ چې دی هغه تاسو له درکوي. ستاسو عکسونه هر څه چې وي بالکل د آیفون په شانتې جوړوئ. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې زه تاسو ته یو عرض کوم که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، تاسو بس وکړئ تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن چې دی د خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ د تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ. تاسو ته زه ښیم چې د دې تاسو ډاونلوډ. ټیک ده، په دې کې تاسو له فرو کوم په دې کې تاسو له هر څه چې دی هغه راکړئ. تاسو برایټنس یې وغواړئ، هر څه چې وي دا وګورئ. تاسو هر څه چې دی ټول تاسو ته د دې ځای نه په دې کې میلاویږي. دا وګورئ چې کوم یو افیکټ تاسو غواړئ نو هغه پکې تاسو ته دلته ښه په اسانه طریقې سره میلاویږي. د دې نه علاوه کوم سکویر کیمره آپشن چې دی دا پکې هم تاسو له راکړئ. دغه شانتې کوم وایډ چې دی وایډ ویډیو تاسو جوړول غواړئ یا وایډ فوټو اخیستل غواړئ. دې نه علاوه شارټ ویډیو تاسو جوړول غواړئ نو د هغې پکې هم تاسو له آپشن چې دی دا ټول چې دي دا تاسو له په دغه یوه کیمره کې دننه راکړئ. دغه شانتې فوډي کوم آپشن چې دی دا وګورئ دا پکې هم تاسو له راکړئ. دا تاسو کتلی شئ. ټیک ده، دا به تاسو ته په عام کیمره کې چېرته هم نه وي کتلی. د دې نه علاوه په دې کې تاسو داسې ښایسته ښایسته کوم فلټرې چې دي هغه پکې هم لګولی شئ. مطلب خپل تاسو عکس چېرته اخیستی وي یا بل څه وي په هغې کې تاسو داسې ښایسته فلټرز چې دي هغه لګولی شئ چې د دغه فلټر بالکل په آیفون کې هم دغه فلټر وي. ټیک ده، د آیفون کیمره که چا استعمال کړی وي یا چې آیفون استعمال کړی وي نو هغه هر څه چې دی سیټنګ په دې کې کیدای شي. دا وګورئ دلته کې دا تاسو ته دلته کې کوم فلټرز چې دي هغه تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ چې کوم یو فلټر تاسو غواړئ نو ټوټل چې دی هغه دلته تاسو ته په دې کې میلاویږي. د دې نه علاوه په دې کې تاسو دا چې دی بلر کولی هم شئ. که بلر کول غواړئ څونه پورې تاسو دا بلر کول غواړئ نو هغه هم تاسو د آیفون په رنګ بلر کولی شئ. دغه شانتې برایټنس ایډجسټمنټ دی یا ټون کم ایډجسټمنټ چې دی څه چې دی ټول چې دي هغه ټول تاسو په دې ځینه په دې طریقې سره کولی شئ. نو دا ډېره ښکلې کیمره ده ځکه چې تاسو ته پکې ډېر شی فیچرز میلاویږي. د آیفون په رنګ یې فلټرز هر څه چې دي ټول چې دي هغه تاسو ته دلته ډېر په یوه کیمره کې ډېر په اسانه سره میلاویږي. نو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.